دوستانو د ښځې او خاوند سره ډېر ظلم سوی دی چې د خیبر پښتونخوا پولیسو دوی سره څه کړي دي. راځئ دغه ویډیو وګورو. د دوی زوی هم ورک دی. له هغه باوجوده دوی سره په تاڼه کې کوم داسې ظلم سوی دی چې دوی پریس کانفرنس وکړو او سوشل میډیا ته یې دغه خبره واضحه کړه. راځئ دغه ویډیو وګورو. خو هم بچی روک شو او بل خو هم چې کوم دی پولیس والا هم راولي او وخي ټکي پو نو موږ به لکه کومه لارې او کوم دغه به موږ چېرته به ځو. مونږ خو زه یو رشکې والا ډریور یم، غریب سړی روان ناولي وي تفتیش کې موږ به ځو. دلته چې راولي 2 شپې 3 شپې پې تېرې کړو. هغوی سره داسې حالات وکړي چې هغې بیخي د ګرځېدو نه د روټۍ خوراک نه وباسي. راواسته دومره ونه شین پیپ و اول یې په هغې ووالمه، بیا مې چې په هغې باندې غږ نه کړو نو بیا راپسې چې تر راواسته ما ته یې چې اوس پیخامه یو غامې بېګا پولیس راوستم یم خاوند مې رالم سم ټکولې نظر سم ټکولې ما ته یې ویل ستاسو دا قانون نه ستاسو خاندان نه خاوند مې دومره چغې وکړلې زه ناست وم لړې پولیس سره. بسم الله الرحمن الرحیم. زما صدیق اکبر نوم دی، د خوروګوډو تعلق لرونکی یم. سو د تېر شمه میاشت کې چې کوم دی نو په 30 تاریخ باندې زما زوی روک شوی و. مازدیګر 4 بجې وې. هغه چې کوم دی مونږ لاړو تاڼې ته چې کوم دی مونږ خپل دغه وکړو او لګیا ول مونږ سره پولیس هم چې کوم دی راووتل ناکه بندیار څه وشول خو زمونږ ماشوم څه پیدا نه څه دغه پکې رانغی. بیا هغې نه چې کوم دی نو نن 11 ورځ ده. اوس هم چې کوم دی نو مونږ سره پولیس ولاړو خو چې کوم دی بېګا راسې مونږ سره یو واقعه شوې ده. واقعه دا ده چې مونږ پرون راوستو په دوکه باندې ګلیاړۍ چوکۍ ته عارف خان او د شهبازګړۍ تاڼې والا ایسیچو جاوید اقبال خان هغه راوستو. ما ته ویل چې زه ستاسو کور والا اورم او زه به تاسو هم اورم، تاسو سره زمونږ خبرې دي. ما ټیک ته ځې مونږ رالو هلته ګلیاړۍ چوکۍ کې کېنولو، مونږ سره خبرې اترې کولې. بیا اخره کې ویل چې تاسو داسې حال نه وایې او اوس چې ځو د ډي سي پي صاحب خواله رستم ته چې رستم تاڼې ته راوستو مازدیګر راوستو تر شپې تر 1 پورې دلته کې 12 پورې وو. مونږ ته بیا هم چې کوم دی نو لګیا خبرې کولې. زما دا کور والا هم وه، دې سره لیډیز ناسته وه پولیس والا هلته کې او ما سره چې کوم دی نو عارف خان او جاوید اقبال خان او د داود خان ایسیچو د رستم تاڼې دي دلته کې وو. دې ما سره خبرې اترې کولې. ته خو په رضا څه نه وی خو چې کوم دی اوس په ستا پته ولګي. ما ټیک ته ځي چې تاسو څه وایې ووایې. بس اخره کې چې کوم دی نو دې په ما باندې چې کوم دی والو دغه شروع کړو چې یاره اول یې راپسې پیپ راواستو دومره ونه شین پیپ و اول یې په هغې ووالمه، بیا مې چې په هغې باندې غږ نه کړو نو بیا راپسې چې تر راواستو ما ته یې چې اوس په یې خامخا وایې. ما یې چې څه راکېږي راته ووایې او دې ما ته ووایي چې یاره خامخا دا ستا د کور وال نه او ستا نه ستا د ټبر نه خالي نه ده. نو مونږ دې ځای ته ځکه په مجبورۍ باندې رالو چې زمونږ د اواز دې اوچت شي. یو خو هم بچی روک شو او بل خو هم چې کوم دی پولیس والا هم راولي او وخي ټکي پو نو مونږ به لکه کومه لارې او کوم دغه به مونږ چېرته به ځو. مونږ خو زه یو رشکې والا ډریور یم، غریب سړی یم، نه مې چا سره ذاتیات شته نه مې نور څه شته دی. داسې چې کوم دی نو زما خپلوان ناولي وي تفتیش کې مونږ به ځو. دلته چې راولي 2 شپې 3 شپې پې تېرې کړو. هغوی سره داسې حالات وکړي چې هغې بیخي د ګرځېدو نه د روټۍ خوراک نه وباسي. نو مونږ وایو چې یاره مونږ سره د کوم ادارې دی اعلی افسران دی، وزیر اعلی صاحب دی، کوم ایم پی ای دی غیري نو مونږ سره د دې خبره کې تعاون وکړي چې زمونږ بچی هم پیدا شي خو چې کوم دی زمونږ کور له نور پولیس نه راځي بقایا او زما خپلوانو له چې کوم دی نور نقصانات نه ورکړي، دښمنۍ طرفګنۍ راته سیوا کېږي. نو مهرباني دې وکړي چې زمونږ نور خپلوان نه داسې نه روچتي چې یاره زما کره تره زامن دی ډومې مې تره زامن نه اوچت کړل. هغې وویل ویې ټکو لۍ باندې هم څه برآمد نه شو. زما اوښې هم راوسته هېڅ سره هم څه برآمد نه شو. او ځي او راځي چې کوم دی دقه خبره کېږي چې دا ستاسو غلا ده او تاسو دا بچی اغوا کړی دی یاره ستاسو د ټبر کې دی. وایي چې مونږ له یوه لار راکړه، مونږ سره لار نشته دی. نو مونږ څه وکړو؟ دا مې یو مشر زوی دی، بل د نه کشر 3 کلونو دی او دا مې کور واله ده. بېګا یې دا هم چې کوم دی ټکولې ده، زه هم والې ټکولم. نو مونږ سره د کوم دا زمونږ د اواز چې کوم افسران اوري نو مونږ سره د ښه کاپریشن وشو چې مونږ د نور نه ټکي. دا خپې دردونه دا مونږ بېګا کور ته تللي مونږ د لاس څخه خوب نه دی کړی. اوس په دې وجه رالو چې مونږ ووایو چې یاره د مونږ د اواز څوک اوري. ډېر غریب یم، چا سره مې څه ذاتیات نشته دی، نه مې چا سره دښمنۍ شته، نه مې مور او پلار شته دی. نو مونږ سره د چې کوم افسران ادارې مونږ سره ښه کاپریشن وکړي چې مونږ سره نور هم دا پولیس والا نه تنګي. داود خان کله راځي د رستم تاڼې نه، کله عارف خان راځي، کله چې کوم دی شهبازګړۍ تاڼې خان جاوید اقبال خان چې دی هغه راځي او مونږ تنګي او وخي ټکي مو خپلوان نه بوځي. نو دا دغه دې وکړي چې یاره نور زما خپلوان نه په عذابوي او نور چې کوم دی زما د کور ځانه په عذابوي. نو دا اواز چې هر څوک اوري نو ودې وي او ودرې
يوم عمي بيجا بوليس هاوس سنين ودينا لهم سمنة كمان نزل سمنة كمان ما تبي استاذ لا قاعدين أنا استاذ على دارنا حاول بدون تشيل وقت الناس مليري بوليس أنا أبي أسأل حاول بدون تشيل وقت زمان يزيد سلور بيري من دواخل البوليس راتين كله ما كم بس نبادي أبي بابا مركي يوم عمي بيجا يوم عمي نيجي بوزي يعني بدأونا كده दाऊद खान ने बस अगर से पप्पल कमरा के रूम में सारा के पयो पके से बड़े रूम वाला पप्पल पके से बड़े रूम वाला जमा करने से इकड़े मैं भी पानी में सारा के बड़े कमरे दे बहुत लगा मैं पानी में सारा के से बड़े रूम वाला मैं बस रामे को तो मैं से मैं मागा पर से रगू सारे में गाड़ी पूरी मत अभी रखो मामा वो जमीन में बस तो दे बारे से सब रखे बस